السلام علیکم دوستانو، شیردل تخنیکی معلوماتی چینل ته ښه راغلاست. الله تعالی دې وکړي د صحت او عافیت جامه پتن ولر. زموږ د نن ورځې ټاپک او موضوع د فوي اف ډي انورټر باندې د OL1 OL2 او OL3 فالټ له څه وجې راځي او د دې د حل لارې څه دي. نو دوستانو زه غواړم په دې رابطه ستاسو سره مختصر لنډ او مهم معلومات شریک کړم. نو دوستانو دا ویډیو مه سکپ کوئ، تر اخره پورې ګورئ تر څو د دې مفیدو معلومات څخه ځانونه برخمن کړئ. نو دوستانو راځو ټاپک او موضوع ته. دوستانو کله چې تاسې په خپل وي اف ډي انورټر باندې خپل 3 پیز موټر لګوئ او د لګېدو څخه وروسته د وي اف ډي انورټر په سکرین باندې دوستانو OL1 OL2 او یا OL3 فالټ راځي او ستاسې وي اف ډي انورټر ټریپ کیږي او بندیږي. نو د دې اول لامل دا دی دوستانو چې ستاسې 3 پیز موټر یا دوستانو دا ګرم شوی دی او یا کراش شوی دی او یا دوستانو دا جام شوی دی. نو په دې صورت کې دوستانو اورلوډ راځي، د دې امپیر اوچتیږي د وي اف ډي انورټر د سیټ شوي امپیر څخه. نو په دې صورت کې د وي اف ډي انورټر په سکرین باندې OL1 OL2 او یا OL3 فالټ راځي او وي اف ډي انورټر چې دوستانو ټریپ کیږي او بندیږي. چې دې ډول فالټ ته دوستانو د وي اف ډي انورټر د اورلوډ فالټ ویل کیږي چې په دې باندې لوډ او مصرف زیات شوی وي. د دې د حل لارې دا دي دوستانو چې تاسې به اول خپل 3 پیز موټر مکمل چیک او ټیسټ کوئ چې موټر دوستانو جام شوی، کراش شوی او یا شارټ شوی خو نه دی. د دې ویرینګ خو په خپل کې دوستانو شارټ نه دی. کله چې تاسې دوستانو خپل موټر په مکمله توګه باندې چیک او ټیسټ کوو چې دا په نورمال حالات کې دی او بیا هم د وي اف ډي انورټر په سکرین باندې دغه فالټونه راځي چې OL1 OL2 او OL3 دي. د دې نه وروسته دوستانو دوهم لامل او سبب دا دی چې په وي اف ډي انورټر کې کوم امپیر د کرنټ ریټینګ د 3 پیز موټر لپاره انتخاب شوی وي دا به چیک کوي چې آیا دا خو کم نه دی د موټر د کرنټ ریټینګ امپیر څخه. او دوهم به تاسې د موټر پاور ریټینګ وګورئ چې د دې کیلو واټ چې کوم په انورټر کې انتخاب شوی دی د موټر د کیلو واټ سره مساوي دی که نه دی. دوستانو د دې طریقه داسې ده چې تاسې به اول خپل وي اف ډي انورټر دا به دوستانو آن کوئ او د آن کېدو څخه وروسته به تاسې د PG یعنې د پروګرامینګ بټن انټر کوئ. د پروګرامینګ بټن د انټر کېدو څخه وروسته د وي اف ډي انورټر په سکرین باندې شو کېږي دوستانو P0. د P0 د شو کېدو څخه وروسته به تاسې دوستانو د سټیپ اپ یا د سټیپ ډاون ایرو بټن پریس کوئ او وربشئ دوستانو P2.00 ته. د P2.00 د شو کېدو څخه وروسته به دوستانو تاسې ورشئ P2.01 ته. په P2.01 کې د انورټر دوستانو دلته کیلو واټ د موټر انتخابیږي. که چیرې دوستانو ستاسې موټر 10 HP وي نو دلته 9.5 کیلو واټ انتخاب کوئ او که چیرې دوستانو ستاسې موټر 15 HP وي نو دلته دوستانو تاسې 11 کیلو واټ انتخاب کوئ او د ډاټا بټن انټر کوئ. د دې نه وروسته دوستانو تاسې بیا ورشئ P2.05 ته. په P2.05 کې دوستانو د موټر کرنټ ریټینګ یعنی د موټر امپیر انتخابیږي د موټر د امپیر مطابق. نو دلته دوستانو به تاسې که چیرې ستاسې موټر 15 امپیر وي نو دلته به تاسې دوستانو 15 انتخاب کوئ او که چیرې دوستانو ستاسې موټر 10 امپیر وي نو دلته به دوستانو 10 انتخاب کوئ او د ډاټا بټن به انټر کوئ. د ډاټا بټن د انټر کېدو څخه وروسته به دوستانو تاسې بیا خپل وي اف ډي انورټر په نورمال ډول باندې سټارټ کوئ. نو ستاسې په وي اف ډي انورټر باندې به دوستانو دوباره د OL1 OL2 او یا OL3 فالټ نه راځي او ستاسې وي اف ډي انورټر به دوستانو په نورمال ډول باندې چلیږي او ستاسې موټر به ورسره هم په نورمال ډول باندې چلیږي. نو دوستانو دا وه زموږ د نن ورځې ټاپک او موضوع. دوستانو که غواړئ بر تخنیک څخه ځانونه برخمن کوئ او خپل هر قسم برقي وسایل په خپلو کورونو کې ترمیم او جوړ کړئ. نو دوستانو که تر اوسه پورې مو زما چینل نه وي سبسکرایب کړی نو مهرباني وکړئ زما چینل سره سبسکرایب کړئ او که دا ویډیو مو خوښه شوي در سره لایک او شیر کوي د خپل ملګرو سره تر څو خیر او پیدا ټولو ته ورسیږي. دوستانو ستاسې د توجه او لیدو څخه یو نړۍ مننه. السلام علیکم.